بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ وئ. په اتم درس کې موږ د عددونو عمودي او افقي ډول جمع کول لولو. هغه ادامه بخش تر دغه ځایه پورې مو لوستی و. اوس له دې نه وروسته چې کوم سوالونه یا پوښتنې راځي هغه حل کوو. دوهم مثال کې تاسو وګورئ، وی په 1483 له هجري لمریز کال کې 18540 تنه زموږ له هېواد څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي وو. په 1488 کال کې 18540 نفره تللي وو. په 1484 کال کې یعنې یو کال وروسته 12250 تنه بیت الله شریف ته تللي دي. تاسو معلوم کړئ چې د افغاني حاجیانو شمېر په دواړو کالو کې څو دی، یعنې په دواړو کالو کې غونډ څو حاجیان تللي دي حج ته. نو تاسو به دغه دواړه عددونه څه کوئ، یو له بل سره جمع کوئ چې معلوم شي. لومړی د حاجیانو شمېر چې و په لومړي کال کې په 1483 کال کې 18540 دی او په دوهم کال کې 12250 و. نو دا به موږ یو له بل سره جمع کړو. نو موږ ته به د دواړو کالونو د حاجیانو شمېر معلوم شي. تاسو وګورئ چې دا څرنګه جمع کولی شو. موږ 0 21 دی، دلته 0 21 دی. 21 چې د 21 سره جمع کړو 0. 4 جمع 15 9. 15 جمع 2 8. 8 جمع 1 9. 1 جمع 2 شوه 3. نو تاسو ولیدل چې څنګه مو جمع کړل. نو د ټولو حاجیانو شمېر تاسو وګورئ چې څو نفره شو. د ټولو حاجیانو شمېر 9,990 شو. یعنې په دواړو کالو کې 9,990 حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره تللي وو. په فعالیت کې تاسو وګورئ دلته یو څه پوښتنې راکړي دي، دا تاسو حل کړئ. د جمع حاصله په لاس راوړئ. نو تاسو دا لیدلی شئ چې موږ څنګه یې جمع کوو. 4 جمع 9 کېږي 14. 14 کې یو حاصل 3 یې لیکو، یو یې حاصل دی. تاسو دلته وګورئ 9 جمع 1 کېږي 8. یو حاصل درلوده شي به 9. 1 جمع 4 کېږي 15. همداسې تاسو کولی شئ ګرانو زده کوونکو چې دغه نورې پوښتنې هم په همدې شکل حل کړئ. تاسو دغه پوښتنې ته متوجه شئ، د یوه بله به زه درته حل کړم، نورې تاسو په خپله په کتابچو کې حل کړئ. 9 جمع 8 کېږي 15. 15 یو حاصل، یو حاصل لیکو. تلاسونه چې زیات شو نو یو حاصل کېږي. 9 جمع 4 14. یو هم حاصل درلوده 14. هغه به بیا د دوهم عدد سره جمع کوئ حاصل یې. د جمع حاصل څه شو؟ 45. ګرانو زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. تر بلې ورځې تر بل درسه پورې مې په الله جل جلاله وسپارم.